اوس بل ورځ اخبار کې لیکلي وي په سوات کې د دوو مليانو جګړه ده، یو وایي چې قبر کې عذاب شته او بل وایي چې نشته، او ثالث ډیپټي کمشنر دی. دا د مليانو حال شو، ثالثي ډیپټي کمشنر کوي حلوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته، امین شته او نشته. امین ته څه کوئ کم بخت، څه بلا ده در باندې. د مولانا اشرف علي صاحب عمر علم د هندوستان او د پاکستان په ځمکه چې ټول علمونه وتلې په یو تله کې واچي او د اشرف علي صاحب علم په بله تله کې واچي نو به دروند شي. اشرف علي صاحب ویلي دي چې تسبیح لاس کې ګرځوي دا مذکرې دي، مذکرې چې دا دې په لاس کې نو خامخا به دې الله ویلو ته زړه کي. بیا یو ټکی کړی دی تقریر کولو او 3 قسم یې وخوړه چې والله بالله ثم تالله، والله بالله ثم تالله، مجھے خدا لا یزال کی قسم، ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے، یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي. په خدای باور وکړئ چې 15 کاله و چې سحر مې زړه کې سره شي یو ځل دا تسبیح تاو کوم ماښام هغه کار شوی، او چې ماښام مې زړه کې سره شي بیا تاو کوم سبا هغه کار شي. په زندګۍ کې مې د بنده اسره نه ده کړې، په زندګۍ ویا بس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر. د دې کائنات مالک څوک دی؟ حکومت وقت خو نه دی کنه، بے نظیره خو نه ده کنه. بے نظیره موجوده وه، په چوڼۍ کې زرګونه فوج موجود و، پولیس موجود و، سی آئی ڈی موجوده وه، انټي کرپشن موجود و، انټیلیجنس موجود و، او سړی راغی او غړم شو 100 نه زیات کسان پکې والوته. هر څه وکنه نو دی وجنا یو خدای سره کوي او هر وخت جبې عادت کوي په دې چې الله الله. رابعه بصري او شپه خدای ته وایي چې یا الله اړه مې وچاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بندې زه دایم، یو ورځ خو ته مو وایې چې زه دایم کنه. ښځه ده نو آواز ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. ورابی داستا اللہ ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه درته وایم چې لبیک، زه درته حاضر یم. وایه څه وی؟ که زما توفیق نه وی نو ستا جبې به الله ویلې، نو جبې عادت کوي په الله 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 الله. تاسو د ژوند تماشا وکئ بیا او د ژوند خوند وګورئ، هر شی به من حیث لا یحتسب در پسې رامنډي وي. نو عزیزانو د دې اتقیاو او بزرګانو په برکت مې دا یو څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کړې. خدای ته ګورئ مړی در کې وشي یو ټیډي پیسه پې نه لګي، یو ټیډي پیسه چې وي در سره وی لکونه د خدای په نامه ورپسې خط او د هغه په اروا چې نه کپن یم در باندې نشته، د خپلې جامې ور واغونده او خلاصوی. ټیک شوه؟ واده دی یو ټیډي پیسه پې نه لګي، پلار دی وکیل شي او ملا راولي که ملا بې پیسو نکاح اوس چېرته چل درته خیر، ملام تې کټ کوي کټ د جنۍ پلار کېنوئ او هلک کېنوئ او 2-3 کسه سړي کېنوئ ګواهان، او د جنۍ پلار ته وایي چې د خپله لور ستا پلانی تا دله ورکړې وه ور دې کړه، ابه وایي او ما ورکړې وه ور مې کړه، ابه وایي تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه، وایي باوجي مبارک شه په نکاح وشو. دې خوا وګورئ جنازه بې پیسو نه کوي، جنازه چل درته خیر. یو کس در کې سوټامیر مخکې کوي، که ګیرې نیم خیر دی او که کوتکشایم خیر دی او که هره بلا چي، خو چې مسلمانی مخکې کوي او تاسو ورپسې ودرېږئ. هغه له نیت نه ورځي زړه کې به دا قصد وکړي چې د دې مړي جنازه کوم، اللهم اغفر لحینا و میتنا نه ورځي، چپ دې ولاړي 4 ځل دې الله اکبر الله اکبر ووایي، جنازه وشوه. اسانه شوه که نه؟ مونږ ځان هم تې وویستو، یو ټیډي پیسه پې نه لګي. څه ویر چې دی تاسو په خپله ځان له جوړ کړی دی، څه عذاب چې دی تاسو په خپله ځان له جوړ کړی دی، څه عذاب. حدیث کې راځي کم مور او پلار چې خپل بچی ته قرآن وښیي، دغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ دستاربندي کیږي او تاجپوشي به ورته کیږي. داسې تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي، داسې تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي. دا څوک دي؟
وای دا هغه مور او پلار دي چې چا دنیا کې خپل بچی ته قرآن ښودلی. تاسو خوښ نه؟ تاسو په ایمان ووایئ چې ټلویزیون هره شپه ګورئ که نه؟ دا د پلوسی خلک لاس اوچت کوي، اوچت کوي که نه؟ هره شپه ټلویزیون ګورئ که نه؟ وي سی آرونه در کره شته که نه؟ دا دې خنزیر ملک بیا ډیشن ټینې راوستې که نه؟ دا شته که نه؟ هره شپه یې ګورئ که نه؟ چې د قرآن او د حدیث وقت د چا په زړه کې د ډیشن ټینې عمرم نه، د ټلویزیون د ډرامې عمرم نه، او د وي سی آر عمرم نه. دا قرآن به په قیامت کې بخښنې کوي، دا به بخښنې کوي. دا قرآن چې ستا په قبر دویمه چې مولانا صاحب سورت بقره اول اخر کې ووایه سنت طریقه ده، خو سنت ته پاس ته که نه لاندې دی ځن طلاق سره څه سنت که ور سره لاندې کښېنم خدای والله که پرېږدي. زموږ د ملک رواج ده د عهدنامه ده که څه یو کتاب دی دا ور سره په قبر کې ږدي. تېرو ورځو کې یو مړی شوی نو لږ غوړ مړی و، نو یو شیخ اوس لګیا دی داسې د غیر اغوستي د قبرونو قطکاڼې غوندې نه دا په قبرونو چې پاسه چوي دی اوس لګیا دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في هلکه دا دې سپېږمو ته ور واچو. زه اوس ولاړ یم مالکه دا څه چل دی؟ وایي چې دا آیات کرسي ده چې دې سپېږمو ته یې ور واچي نو د قبر عذاب دې معاف کېږي. یاره چا قبر تیار شو که نه نو دا خپل عادت مې ور سره وکړو. تاسو خیال راغلی خانان مانان ارباپان ټول ولاړو، ما هغه مړي والا ته وایي چې خدای دې کور هم ران که چې دا بلا دې راوسته. نه غصه په دې راغلی چې اوس ته لګیا یې مړي ته آیات کرسي باندې قطکاڼي دمې لاندې سپېږمو ته د مړي ور سوچ وکړئ. قرآن د خدای خبرې ووایئ په ایمان او زین په ایمان وایئ چې یو طرف ته درته آواز وشي چې نن د وزیر اعظم اهم تقریر دی، اهم یا د صدر لغاري اهم تقریر دی په ټلویزیون باندې، او دې وخت کې چا درته ویلې چې نن د قرآن د اهم صورت ترجمه په جمعات کې ته به ترجمې ته راشې او که هغه اهم تقریر ته به کېږي. کله کله جمعات کې اعلان وشي چېرونو کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو دا خلک کېړی والي روان شي. ماما کېنه که نه مړه دا اوزګار دي. نو هغه ورځ مې یو دې سټ نه ونیو ده مال دا اوزګار دي ویل مال ته اوزګار نه ویل نه زما کار دی مال په قیامت کې به خدای ستا بخښنې ته اوزګار نه ستا بخښنې ته به دا چېرته لیکلي دي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها کذالک الیوم تنسا یا رب لم حشرتنی اعما د قبر نه دې دا ړوند ولې را پاسولما. الله به ورته وایي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما کلام درته راغلی و هغه دې هېر که نو کذالک الیوم تنسا نن تم زما هېرې خدای به وایي ته زما هی هېر مې الله دې امان راکړي چې هغه ورځ چې 50,000 کاله به او هغه یوه میاشت به د دنیا د 50,000 میاشت عمرئ، یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرئ، کروڑونه کاله به هغه یو ورځي او الله اعلان وکړي چې ته زما هېرې انجام به دې څه زما قرآن دعوت درکړی شو ته اوزګار نه وي نو نن زه ستا بخښنو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفیع المذنبین لوی وکالت به په قیامت کې دی کوي. زه وایي بخت هغه چې اعلان وشو چې د پیغمبر یو څو خبرې به کېږي او ته د جومات نه بار لاړې زما خبرو اورېدو ته تیار نه وې نن زه ستا شفاعت ته هم تیار نه نو ماما بیرون غر کړه زمونږ وړاندې او ستاسو راپسې یو سړي ما ته ویل ته د کشمیر غزا ته تلې مال نه ویل کشمیر غزا ته نه یې تلې مال خو نه یم تلې ویل ته څنګه ملا یم مال ته تلې ویل نه زم نه یم تلې نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي خدای دې بې خو بس چې څنګه ته یې داسې ځای نو غرق یو ماما غرق قسم په خدای دی چې په پخه تیږه غرق کی دنیا ممتبار حدیث کې راځي ما ته دا حدیث کله رایات شي نو زه حیران شم چې قیامت کې مالدار او غریبانو بخلی شي نو دا غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. ما وی چې دا غریبانو سغه په پخه تیږه آرامیان شو چې دوی به 15 کروڑه کاله مخکې دوزخ ته ځي. دا چې لږ خدي وسی نشته پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه پیره بالا مانه کې نن به په مخ راغ ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال زوی مې به شي مال شو دې ډېر مهرباني وکړو څه چل دی و بس خوشاله نه خبره کوله نشم خدای ډېر لوی مهرباني وکړو څو شو الکه ول خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو ما ته وی اول زمونږ بچی پردي کور کې تلو
ټلویزیون پسې خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکړو نو مونږ ته مبارکي ورکا. تاسو وایي یو افسر ما ته وی مال په ټلویزیون کې کله کله پهلوانیم کیږي. ما هر سړی شی په خپل سترګو لیدلې ده مال چې تفسیره په کولای شم بیا. نو چا پهلوانانو ته ګوري خو د امریکای پهلوانان یې راته کټي کټي دا خزم ورته ناسي دي پهلوانانو ته ګوري او داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی مو ګوري د خپل میړه ته مو ګوري وایي چې وایي مورې په سترګو ړنده شي سړي خدا دي دا زه دې څه مګیله ورکړې نو مونږ د خپله لاسه پردو خپلو ښځو باندې پردي سړي خوښوو. داسې ده که نه ده مولانا صاحب؟ مسله دا ده چې د پلیتې ښځې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي. د پلیتې ښځې نه د کنجرې او د ډمې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي. سړي نه خو پرېږده ښځې نه به هم ستر کوي. نن په کور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډمتوب بازار د خپله لاسه خپلو ښځو خپلو لونو ته لګولی. خفه نه شئ زما متعلق به هم پراپیګنډې واورئ چې بجلیګر مولا لون په یونیورسټۍ کې سبق وایي دا یونیورسټي ده ورشي که نه تحقیق وکړئ. که په پیلي جومات کې ما لور کېنولیم ګیره کلوم او په خره سورېږم په پیلي جومات. که زما کور کې ټلویزیون که زما کور کې ټلیفون که زما کور کې ریډیو وي تحقیق وکړئ ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي کینی ټول په خره سواره شي. نو چې دا یو بل پسې زه دا ډرامې کوم نو خلک مو برېده مړه خلکو ته لګیا ده راشي په کور کې ډیشن ټینه لګېدلې ده نو خو راشئ که نه بېخوتو وګورئ زما کور راشئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې 2-4 کاله پس به دا ملک کمپلیټ ډمي ډم به هلکان به ډماني جنکۍ به ډمي ښځې به ډمي او بوډاګان به سورناچیاني دی به سورني دا به سورني غږوي. تاسو به وګورئ داسې حال را روان ستا په ملک باندې اوس ته وګوره لویه ترقي د پاکستان په حکومت کې ښځو کړې ده دومره لرې لاړې چې ستاسو هغه 9مه پیړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به یې رانولئ که را به یې ولئ والله که یې راوړئ دومره لرې لاړ. شراب راشه تا سره په حیات آباد کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل کې 9 لکه روپۍ د یو ټایم د روټۍ بل 9 لکه روپۍ د لور واده کې. نو عزیزانو عرض مې دا و قرآن کریم ملمه دی په دغه مدرسو کې په اللهم سره هغه هم حالات داسې د زمانې رفتار داسې روان دی چې په هغې پوهېدونکي پاتې نه شو. اوس مولانا صاحب امام فخر الدین رازي هم د خدای بنده وکنه چې په قرآن کم تفسیر لیکلی زمونږ زمانه دی ولیکي علامه آلوسی خو مو کنه حافظ ابن حجر خو مو کنه علامه تفتزانی خو مو کنه تاسو خو به دوره حدیث لولوئ علامه تفتزانی غوندې به په بخاري شارح پیدا شي علامه عینی غوندې به پیدا شي فیض الباری غوندې شان ورشا کشمیری غوندې به پیدا شي. نو عزیزانو دام غنیمت دی چې په دې زمانه کې څه په اللهم سره الله الله ویلو والا شته. واورئ اخري خبره درته کوم د پلوسۍ خلکو واورئ 4 پلوسۍ په ودونو کې روټۍ ورکول کمپلیټ بند کړئ که ایمان درکړي کمپلیټ که په وینو څوک وجاړي که نه وایي زهر هغه پیسې باندې جومات جوړ کړه. دا پلوسۍ څومره لویه نامه ده. اول هم دې سړک ته وګوره هغه ورځ لغاړي په بالا ماڼۍ کې تېرېدو رحمان بابا زیارت ته تلو 3 ورځې مخکې ورته پي ډي اے او کارپوریشن او CNW والاو سړک یې صفا کولی چې صدر صاحب په دې لاره تېرېږي. دا سړک م وګوره دا مدرسه م وګوره د واده هغه پیسې راوړئ دلته په یو کمره جوړه کړئ جومات جوړ کړئ پوزي پې والئ دړی پې والئ هغه پیسې راوړئ چا خوار غریب لی ورکړي مړی وشو هغه پیسې راوړه سیمټ پې والا دې مدرسو ته کمرې پکې جوړ کړه دا صدقه جاریه به چې تر کومه دا شی آباد یو خلک ته فایده لي نوی نوی ثواب به قبر ته الله پاک ما کې مړي شوي دي ورشي زما وطن کې زما تپوس بل کال مې تره مړو چې تره مې مړو زمونږ ملک ما ته وایي چې اپریدای جوه کې مونږ خو اپریدي یو که نه فرنګې چال کې دا یو ډمبېرې د خیریات مال خیریات کم موټر مې راواستولو خار نه مې شپږ پکي یوړه او زمونږ د کلي جومات کې پکي نه و پکې مې ولګول وایي چې وریجې مریجې چا راوړې ما راوړې که نه دا وګوره وایي چې دا خو بابوزي دي که نه مال دغه اصلي وریجې دي الله کرانه ګلا وڅکو کورونه موران نه دي درومو کاله کې وخورو که نه